تهجد مز ټول څو رکعاته دی، تهجد مز نیت څنګه دی، تهجد مز د شپې په کومه حصہ کې کیږي، او تهجد مز د پاره کوم وخت افضل دی، او تهجد مز د پاره څومره فضیلت دی. کتونکو د ټولو سوالات جوابات په تاسو ته په دغه کلیپ کې درکم. تاسو دا کلیپ تر اخره پورې وګورئ، نور مسلمانان سره شیر کې چاغي تم نفع او فائدہ ورسیږي، تاسو ټول مازر صاحب کې پوره برخه نصیب شي. کتونکو یاد ساتئ د تهجد چې کوم مز دی هغه د 2 رکعاتو نه واخله تر 8 رکعاتو پورې، لکه څنګه حضرت سیدنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک نه روایت دی. دغه صحابیه مبارک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په قیام الليل یعنی د شپې مونږ چې دی 11 رکعاته کولو، چې په هغه کې 8 رکعاته تهجد وو او 3 رکعاته وتر واجب وو. یعنی تا تهجد چې دی 8 رکعاته کولای شي، خدا با په سلورو سلامونو سره، مطلب دا چې 2 رکعاته وکي سلام وګرځي، 2 رکعاته وکي سلام وګرځي، 2 رکعاته وکي سلام وګرځي. په دې طریقه باندې ته تهجد چې 8 رکعاته وکي. خو کچرته چا شپږ رکعاته وکړل، یې سلور رکعاته وکړل، یې 2 رکعاته وکړل، نو هم صحیح کیږي، بده کې هیڅ قسمه خبره نشته. د تهجد لپاره چې کوم نیت دی، نیت خو یاد ساتئ د هر عبادت لپاره، د هر مز لپاره د زړه اراده دو، چې کومه اراده د ستا په زړه کې راغلی دو دغه مز لپاره هم دغه نیت ګرځيږي، هم دغه کافی دو. البته په ژبه سره په زبان سره د هغه الفاظ ادا کول دا افضل او بهتر دی، او ښه خبره ده چې بده سره د انسان زړه ته چې اطمینان ورسیږي. یتي بده طریقې 2 رکعاته تهجد مسکم د شپې یعنی ماسختن وخت د شپې په دې حاضر وخت رضا خاص خدای تعالی لره محمد کعبی شریفی بلوري الله اکبر د چې د نیت شلو د تهجد د لپاره چې کوم وخت د ماسختن مونږ چې کله ادا شي د دین واخله تر هغه صبح صادق پوري، یعنی چې سحر مونږ وخت نه داخل شوی د دې په مېس کې چې د څومره وخت د تهجد د لپاره وخت، خو لیکن افضل او بهتر وخت دا دی چې دا د شپې مین حصہ شي یا اخره حصہ شي، دغه وخت چې د افضل دی. نور کچا چرته تهجد مس چې د شپې په 11 بجې وکړو، یا په 12 بجې وکړو، یا په 1 بجې وکړو، یا چې په 2 بجې وکړو، یا په 3 بجې وکړو، بالکل دغه تهجد مس ادا کیږي. تهجد مس د پاره خوب کول څنګه یاد ساتئ، تهجد مس د پاره خوب کول لازم او ضروری نه دی، خو البته کچا خوب وکړو او خوب نورست را بیدار شو، لکه څنګه د نبی اسلام مبارک معمول وو د صحابه دغه طریقه وا چې دی بچی خوب وکړو د خوب نورست بعد د شپې په اخره حصہ کې را بیدار شول، اول به تهجد وکړل، هغه نورست بچی دی وتر وکړل. یاد ساتئ د شپې په ماسختن مز نورست چې څوک نفل کوي دغه نفل تهجد ګرځيږي، خو افضل او بهتر بیا هم دغه رقم دی چې کله ته خوب وکړو د خوب نورست تر بیدار شو ته تهجد کو، اگر چې د شپې هر غي سوي، خو کچرته چا خوب نو کړي او د شپې په حصہ کې نوافل وکړو دغه مز تهجد ګرځيږي. یاد ساتئ تهجد لپاره چې کم فضیلت په حدیثو کې ثابت دی، داغه حدیثونه دوه احادیث مبارکه تاسو سره شیر کوم. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی، دغه حدیث چې امام مسلم سره نقل کړی دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمای افضل الصلاه بعد المكتوبه الصلاه في جوف الليل او كما قال عليه الصلاه والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې افضل په منځونو کې، بهتر په منځونو کې، هغه اعلی په منځونو کې کوم منځ دی چې کله تا دغه 15 فرایض ادا کړي د دین سوا، هغه منځ چې دی فی جوف الليل یعنی چې د شپې په منځ حصہ کې ادا شي، یعنی تهجد دغه چې دی افضل منځ د ورستو دغه فرایض منځونو نه، یعنی کم منځونو لا چې فضیلت حاصل دي چې هغه فرایض دي دغه نورست په دویم نمبر چې فضیلت حاصل دي په منځونو کې هغه تهجد دي، د چې ډیر زیات فضیلت حاصل دي. هم دغه رقم بل حدیث نبی علیہ السلام مبارک دی، او دغه حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت کړی دی، او دغه حدیث امام مسلم سے په مسلم شریف کې لیکل دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمای ان فی الليل لساعه لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه ذلك كل ليله او كما قال عليه الصلاه والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې بشکا په دغه شپه کې یو ساعت ته یو وخت چې کله یو مسلمان په دغه وخت کې چې دی الله جل شانه نه سوال وکي، یو غوښتنه وکي، الله جل شانه ته چې د محتاجی وړاندې کی، الله جل شانه به دغه انسان ته کاغه کار د دنیا یو که د آخرت وي، خدای پاک جل شانه به دغه انسان ته په دغه وخت باندې ورکي، او دغه وخت چې دغه ټول شپوي. مطلب دا چې څوک هم یو ضروری کار لري، یو مهم کار لري، مثال کې یو ویزه نه لګيږي، ویزه کوي، یو بزنس کې رکاوټ دی، په خاندان کې سم مسله ده، خدای نه کی، او دغه انسان غواړي چې دغه مسائل حل شي، نو هغه لپاره تهجد یو بهترین لار ده. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم برک فرمایي چې چا هم په دغه وخت کې د الله جل شانه په حضور کې سوال وکړو، خپل محتاجی وړاندې کړه، الله جل شانه به دغه سوال دغه محتاجی دغه انسان په دغه دنیا کې پوره کی او دغه محتاجی به ختم کی. کتون کې یاد ساتئ د تهجد په حق باندې یو څو ضروری خبرې چې تاسو سره ما شیر کړي، نور مسلمانان سره شیر کړي، چاغي تم نه فائدہ ورسیږي او تاسو ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.